موږ خو سې واړه ولو، دلته دغسې کوم اشغال دا کوم اشغالګر سره راغلي ول، دلته به ګرځېدلو، دا خلکو باندې به یې چاپې وهلې، خلکو به یې اذیت کول، خلکو خویندې میندې په کورو کې به یې داسې وحشتونه کول، لکه څنګه چې دغه ډېرو جیانو کې داسې پېښه شوه، چاپې به یې واچولې، خلکو ماشومان و ښځې دا به یې سره شهیدانول. نو موږ ته دا دغه را پیدا شوله چې اوس د دې په مقابل کې موږ باید ودرېږو، له دې سره وجنګېږو. اگر که موږ که شهیدان سو هم الله پاک به ثوابونه راکړي په ورځ د محشر، او که ژوندي پاتې سو الحمدلله دغه هم یو امتیاز ده. دا خو ځکه موږ د خپل جهاد ته ادامه ورکړله. دلته اول وخت کې چې کله کفري اشغال راغی او زموږ افغانستان یې اشغال کړلو، دوی ظلمونه کولو، زموږ خویندې او میندې او زموږ ماشومان یې ټول په شهادت ورسول. نو دغو حالاتو موږ مجبور وکړو چې ټوپک راواخلو او د دوی په وړاندې باندې موږ مبارزه وکړو او د دوی په وړاندې وجنګېږو. زموږ د مبارزې یوازینی دوه شیان ول. یو دا و چې وطن م اشغال ولو، زموږ خپل دغه ایماني قوې او وجدان دا نه قبلول چې اشغالګر دلته واوسېږي، او دوم شی دا ول چې د هغوی ظلم او بربریت او وحشت دې انداز ته ورسېدلو چې د هر مسلمان په زړه کې دا روحیه پیدا شوه چې نور زه په کور قرار کېنم، او زه خامخا د اشغالګرو په مقابل کې څومره د ما توان وي او څومره د ما امکانات وي. د مجاهدینو په وینو راغلي ازادۍ دې کلي ته نوی رنګ له ځانه سره راوړ. سختې او له مرګ سره تړلې شپې پای ته ورسېدې، که څه هم د خلکو پر زړونو لا د اشغالګرو له لوري جوړ شوي ټپونه لا نه دي سره ورغلي، خو د اسلامي نظام تر چتر لاندې د افغانستان روښانه راتلونکي ته هیلې سپړل شوي دي. اوس خو الحمدلله داسې یو لکه هغه په بلې دنیا ته چې راغلي یا په بله دنیا کې چې پوه شوې. اوس زه دا تقریبا 4 میاشتې 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم. په دې 2 میاشتې کې خو اوس الحمدلله نه ما ټکه اورېدلی ده، پوه شوې، نه مې دربه اورېدلی ده، نه چې غږ کړی دی چې یا چاپه ده یا تیاره راغله یا بمبار ده یا توپ ده، نه مې څه اورېدلی دي، بلکې لا چې دا وځو د موټر راسره یا په موټرسایکل ګرځو. خو الحمدلله نه په صحرا کې چا تنګ کړي او نه د دې په کلي کې چا تنګ کړي، نو بلکې لکه زه چې یم ټول مسلمانان الحمدلله خوشحاله دي. نو په امن کې خو ډېر خوند ده، پوه شوې، امن ده الحمدلله، مشکل نشته. اوس چې دغه اسلامي امارات راغلي دي، دا اوس که د شپې وځو که د ورځې وځو که د شپې کور یو که نه یو په کیسه کې نه یو، نه څوک راتلی شي، نه څوک زموږ کور ته په بد نظر کتی شي، نه غلط سړی تېرېدی شي. ښه نو د دغو اسلامي امارات زموږ په ژوند کې معنا موږ ته نوی ژوند راکړو، نوې زندګي راکړې ده، که د شپې ځو جومات ته که د ورځې ځو جومات ته که په کلي کې مېلمانه یو کوم کلیوال به وځي کور ته، دا مې فکر نه وي که د شپې په 12 بجې راځو که په 1 بجه راځو که په 10 بجې راسو له هغو زیات شي، دا مې فکر نه وي چې زموږ کور ته د یرغل راوښتی یا دې زموږ کور ته څوک راغلي یا دې زموږ د کور خواته کوم غلط سړی تېر شوی. د اشغال پر وړاندې بې شمېره مجاهدینو خپل سرونه نظرانه کړل، خو ارمانونه یې اوس د هغوی اولادونه پالي. د حق په سنګر کې د دین، هیواد او خلکو ساتنې ته لکه غرونه ولاړ دي. د اوړي په ګرمو او د ژمي په سړو شپو کې د الله اکبر کلمه په خوله دښمن ته په کمین ناست وي. موږ د یوې ملي خپلواکۍ او ژمنې رسنۍ په توګه د ولس او خلکو غږ ته انعکاس ورکوو او هیوادوالو او نړیوالو ته په افغانستان کې د تیر 100 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې د تیر 100 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د چاپو، وژنو، ربړونو، پیښو او یا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، نو کولای شئ چې د واتساپ له لارې له موږ سره شریک کړئ، ترڅو موږ یې په مستند ډول ثبت او د ملي ټلویزیون پر هنداره یې نشر ته لومړیتوب ورکړو. د اړیکې شمیره 024 40 40 شپږ 40 8 شپېته.